علما وی نفس د انسان الله فطرتن متحرک پیدا کړی. زه محصلینو خپل طبیعت درته ووایم، زه ما ته مړ سړی مې ډېر بد ایسېږي، فطرن خوند نه راکوي. کوم سړی چې ژوندی سړی ما ته ډېر خوند راکوي. او زه وایم چې مسلمان او بیا هغه څوک چې تر دین تړاو لري باید لکه بعضې موټرې 4 واړه ټیرونه یې ژوندي وي، زه یم باید د دین سړی 4 واړه ټیرونه ژوندي وي. دا د مسلمان سره ښایي همداسې دین بیداره ده، باید مسلمان هم بیداره وي. مړ سړی هېڅ خوند نه کوي. نو علما وی انسان دا طبیعت چې الله د انسان پیدا کړی دا طبیعتن فطرتن د انسان طبیعت متحرک ده. اور مو لیدلی؟ اور چې بل وي ولاړ وي ښورېږي. د اور طبیعت شی ده ښورېدل که نه. هر اور چې ده هغه څنګه وي؟ ښوري چې لمبه ورسره وي. که ته وایې د بخارۍ اور، هغې ته موږ اور نه وایو، هغه ته موږ سکروټه وایو. یو اور ده یو سکروټه ده. اور هر اور چې وي هغه ښوري. طبیعت د اور شی ده. د انسان د نفس د انسان هم الله طبیعتا متحرک پیدا کړی. کله چې د انسان ډېر ښوري، انسان د خپل نفس په تقاضا باندې متحرک سي، دا انسان بیا ډېر څوک خوشحاله ګوري. تاسې فکر وکړئ متحرک